اوس به ډیر لونډان دا سوچ کوي چې دا دومره سیری او دومره د ناوې گاډي څه کوي. نو دا ولاګ در سره پوره وګورئ، پوره قصه درته پکې کوم. سلامونه دی ټولو لونډانو ته. د ورځې 11 بجې وې او نور خه ښکلې راګرم شوی او زه بار محلې ته راووتم او واسکټ ماسکټ مې اچولو، ځان مې ډېر توله کړو خو یخني ډېره زیاته وه. د هغې نه پس چې کوم دی زه په محله کې مې نظر واچو خو څوک هم نه و. نو شاته ډاک ته راتاو شوم او چې په ډاک کې مې نظر واچو خو یاره یخني مې کېدل نو سورې راله نه راکاو. په ډاک کې هم څوک نه و ځکه چې غونډ لونډان هم نه وو. لونډانو د هغې نه پس مې په روډ نظر واچو او روډ ته رالم ځکه چې زه تلم په خپل رګړی ماشین پسې رګړی ماشین مې راوړو. نو په روډ باندې مې ډېر انتظار وکړو، ډېر انتظار نه پس چې کوم دی نو یو چینچي راغله. لونډانو ما پکې ډوله سوچ ونه کو، په چینچۍ له مې اشاره ورکړه. چینچي راته ودرېدو، په چینچۍ کې زه کېناستم ښه په سور باندې ځکه چې د چینچۍ سفر زما ډېر زیات خوښ دی او خپه مې په بله باندې واړوله ځکه چې چینچۍ کې زه یوازې وم. 2 کسان پکې مخکې چې یو ډریور او یو سوردی پکې ناسته وه خو روډ مکمل خالي و. تر دې پورې چې موږ د شیرګل خوړ ته رانږدې شولو. د شیرګل خوړ تاسو لیدلی شئ چې چا لیدلی کمنټس ووایئ، خو زموږ د یوټیوب چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ. ستاسو د سپورټ ډېر زیات ضرورت دی. شیرګل خوړ نه چې موږ پاس په چړیا باندې وختو نو د چاندي چوک ته ورنږدې شولو. چاندي چوک هم کراس کو. دلته کې ما د چینچۍ والا له آواز ورکو، لونډانو ما چینچۍ والا چینچۍ والا راته ویل لونډه اړه دې مچ لږ صبر وکړه کوزو مه دی. نو ما ورته ویل مال صحیح ده. نو دلته کې د شیرګل بازار ته راورسېدم چې ډېر زیات رش و پکې او د ناوې ګاډي م پکې تاوېدل. نو دا قصه درته کوم چې د ناوې ګاډو پکې نن څه کولو. دلته کې چې مین روډ ته ووتم نو دلته کې د هغې نه هم زیات رش و، ولې چې نن په شیرګل د غټ دارالعلوم کې دستربندي وه. د دې نو د هغې نه پس چې زه روډ ته رالم ما چینچي کتله، ما ویل چې زه به د کمې یوې چینچۍ والا سره خبره وکړم چې زه پکې خپل ماشین ویسم. تر اخره چې دا یو ماما میسیک او د ده سره مې پوره په 300 روپۍ خبره وکړله. ده خو 1500 یادول خو ما ورته ویل چې نه عام چینچي 300 لي تاله به م 300 درکوم. ده ویل صحیح ده ټیک ده کېنه ځه. نو زه د ده په چینچۍ کې کېناستم او لار مې ورته سیده کوله چې دلته بل هم د ناوې ګاډی روان و. تاسو ته ما ویل چې په شیرګل دارالعلوم کې دستربندي ده، د هغې د وجې دومره سنبال شوي ګاډي تاویږي. لونډانو د هغې نه پس زه شیرګل دارالعلوم خواته رانږدې شوم. اوس درته ښیم دې ته وګورئ ډېر زیات رش د دې د وجې چې دستربندي وه دلته کې. نو بس په دې ټرن کې مونږ الله پاک د اکسیډنټ نه بچ کړو. د ماما لونډانو د ټرن نه پس مونږ ډایرکټ د خیرازي دوکان ته رالو. دلته مې چې وکتل نو زما لونډ ماشین هم ولاړو او په دې نورو د خیرازي لونډانو باندې مې سلام واچو. لونډانو ته مې ویل راشئ ما سره دا ماشین اوچت کړئ. نو بابا راته انتظار کو، ویل زر ماشین اوچت کړه چې ځو. نو بس د ماشین مې چینچۍ کې وتړو. د هغې نه پس زه لونډ پکې کېناستم او مخ په وړاندې باندې روان شو. ماشین مې ښه مضبوط لاس مې ورته یخو دی، خو چې دلته مې وکتل نو زمونږ چینچي خرابه شوله. ماما ویل زما چینچي خرابه شوه، دیکه وه چې سیټ تی کو. نو بس چینچۍ پسې مې دیکه وولو، ماشین مې ته سیټ ته کوز کو، هغه مې سري له لاړې. او دلته کې ما بس د بلې چینچۍ والا چې کله زما خواته راغللې نو هغه ته مې ویل چې دا ماشین پکې ورکېده. ماشین هم پکې ورکېود خو چینچۍ والا سره رسۍ نه وه. نو هغه لاړې د دوکان نه نوې رسۍ راوړله. زه ورته په انتظار وم د غني سوپر مارکېټ مخې ته چې هغه رسۍ راوړه. ما ورته ویل دا ماشین ښه کلک وتړه چې پرې نه وځي ځکه چې دا سلوري ماشین دی. لونډانو دا سلوري ماشین چې کله پرېوځي نو دا بیا ماتېږي. سلور خو تاسو ته ښه پته چې یو ټک کوي لکه د لونډانو د هغې نه پس زه په چینچۍ کې کېناستم او هغه ته مې وویل ډریور ته چې مایزه په مخ په وړاندې چې اوس ماشین خپل کور ته ورسو. دلته کې ما ته د شړشمو تیل رایاد شول چې زموږ کور کې د شړشمو تیل ختم شوي و. د تیلو راغېستو نه پس مې رامنډه کړل او ډایرکټ په چینچۍ کې ورکېناستم. دا د تیلو بوتل یې ماله پوره په 300 روپۍ راکو. لونډانو د هغې نه پس مې هلته کې د کولچو والا مخې ته استاد ته ویل چې لږ ودرېږه. کولچې مې راواخیسته، یوه مې ته استاد لم ورکړه. نو استاد راته ویل چې زه به وروسته وخورم. ما ورته ویل صحیح ده. نو بس په خپله مې کولچه راواخیسته. تاسو ته ښه پته ده چې کولچه زه ډېره په شوق سره خورم. لونډانو د هغې نه پس مې شخوند شروع کړ. یو نړۍ دوه مې ته وکړل چې ډېره زیاته مزې راله راکوله او ډایرکټ رالو زمونږ د کوز شوم. ماشین مې وکتو ښه مضبوط لګېدلی او د هغې نه پس چې مې ماشین کوز کړو نو بار ډاک ته ووتم، څادر مې واغوست، یخني وه. د دې نه پس زه خپل ولاګس په دې ځای کې ختم کړم. زمونږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. والسلام.